د پنجشیر او اندراب جګړې ملا هیبت الله ورته نوی نظامي قماندان وټاکلو. په داسې حال کې چې طالب په پنجشیر او د بغلان په اندراب ولسوالۍ کې د مقاومتیانو بریدونه او د دوی سره جګړه ردوي، خو بلخوا بیا همدې سیمو ته نوي قماندانان هم معرفي کوي. تازه خبر دا دی چې ملا هیبت الله د پنجشیر او اندراب لپاره نوی نظامي مسؤل وټاکل. د یکشنبې په ورځ د اسد په 13مه نیټه د طالبانو عمومي بیان ذبیح الله مجاهد د دې ډلې د مشر ملا هیبت الله اخندزاده حکم خپور کړی. ویل چې ملا عبدالقیوم ذاکر د پنجشیر ولایت او اندراب ولسوالۍ لپاره د ملي اردو د عمومي قماندان په توګه ټاکل شوی. ملا عبدالقیوم ذاکر د هلمند اصلي اوسیدونکی او د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال دی. دغه راز د دغه حکم پر بنسټ د طالبانو مشر ملا محمد طیب حقانی د پنجشیر د امنیه قماندان په توګه ټاکل شوی دی. بلخوا بغلان کې د مقاومت جبهې ځواکونو په یوه کمین کې 11 طالبان وژلي او 3 نور یې ټپیان کړي دي. بغلان کې سیمه ییزې سرچینې وایي چې د مقاومت جبهې د ځواکونو په یوه کمین کې 11 طالبان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. بغلان ولایت کې ځایي سرچینې رسنیو ته وایي چې په دغه کمین کې د اندراب درې پل حصار ولسوالۍ اړوند تغنه کلي کې د طالبانو کسان په موخه شوي دي. د سرچینو په وینا طالبانو د پل حصار ولسوالۍ په پسکند، درشو، تغانک او انامک کلیو کې د مقاومت جبهې پر پټنځایونو د برید لپاره جنګیالي ځای پر ځای کړي وو چې د طالبانو له اقدام مخکې د مقاومت جبهې ځواکونو پر هغوی برید وکړ. بغلان کې طالبانو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.